یوسف علیه السلام په زړه سو. والله علم روح المانی نقل کړی طالبانو لږ خوند کوي. وی د تاجر ته یې ویلې د یوسف علیه السلام، وی د تاجر ورته ویلې چې ولې زاړې؟ وی زاړم ځکه ما یو ورې پرېږده چې زه چا خرڅ کړی یم در باندې، هغوی ته مې یو ورې پرېږده چې زه له هغوی سره وصل سم، خدای پاماني ترنه راخلم. بس د تور غلام ته یې ویلې چې زه سید ور پرېږده ورسره لاړ سم. هلته چې ورغی طالبانو نو خدای پاماني وی چې ترنه اخیستل، هغوی ته سلام وکړ، هغوی سره یې هغه کو څه ورته وایي خدای پاماني یې ترنه کوله. وی دې خدای پاماني کې دومره یو عجیب درد پیدا سو طالبانو، ان الاغنام القت د یعقوب علیه السلام ورونو چې کومې میږې څرولې چې د دوی دومره بدي د ده بیرته دومره انسانیت چې تله ترنه خدای پاماني ترنه واخیستله او ډېره داسې ښه اخلاق یې ورسره وکړل. وقیل ان الاغنام القت ما فی بطونها من هول هذا التودیع. کله چې د خدای پاماني ترنه اخیستله نو وی میږو دومره متاثره چې اولادونه یې وغورځول. او د خپل مور د راحیل په قبر تېرېده په کنعان کې، په زړه سو خپلې مور قبر ته. داسې نه ده چې محبت ښه کار نه ده، بیا خپل کور والا سره محبت وکړه مشکل نه لري. او یا وصال کېدلی سي. نبي علیه السلام وایي کومه نجلۍ چې تا کوله مخکې له کتلو نه تا او دواړه هغه سره ووینئ. په افغانستان کې خو لیدل هم سخته ناروا ده که نه. دلته مونږ نیمایي دین منلی نیمایي مو نه ده منلی. دې ته خطبه وایي، نظر فی الخطبه. وقتی که میخواهی یک دختر او تو را ببیند تو او را ببینی. یک سنت و مستحب است این دیدن از دو طرف که خوشش آمد باید نکاح شود، اما در افغانها یک خط سرخ است. اینجا خو بس زویه وایي ښځه خو مې درته وکړله ډېرې ښې خټې کولې، ورغلي ومه ومې لیدله نو مورې خټو ته یې کوې که ما ته یې کوې. بس دلته دا خبره نشته ده. الله دې موږ په افغانانو په حال رحم وکړي، ځکه دا ټول علت دا د موږ له علم نه لري. کله چې موږ علم ته نږدې سو موږ کې خپله بدلون راځي. د یو چا له چا سره مینه او عشق کله غواړي چې هغه له ما نه لرې شي، غواړي وایي ما سره زه دې او دی دلته ما سره ناست. ما دا په ژوند کې تجربه کړې چې ما سره څوک محبت و مینه وکړي هغه ماته بلا او امتحان ګرځېږي. ما سره محبت مه کوئ. دا مینه هسې د لیونیانو مینه نه ده چې څوک په چا مینو ورته ویلي و لیدلی ده وایي نه تر اوسه مې کور هم نه ده لیدلی. هسې مین څه وایي لیلا باندې مینو کور هم نه و لیدلی. که پلار هم درته امر وکړه مور هم درته امر وکړه اول به دې چا امر مني؟ پلار امر کې بیا طالبانو د پلار امر قاطع ده، د هغه امر به وړاندې ده. او د علم په سفر پسې طالبانو تلل که مور پلار درته ویل علم په سفر پسې مزه که خطر و یا خو به نه ځي، که خطر نه و بیا طالبانو تلل درته جایز دي، خو کوشش دا وکړه چې خپل وطن کې ښه علمایي بیا بل چېرته نه ځي. او بل دا د طالبانو روح المانی په دې بحث کوي که چا ته مور پلار ویلي چې ته دې دا ښځه طلاق کړه نو په ده باندې د اتباع واجب ده د مور پلار؟ نه واجب نه ده، خو مستحبه دا ده چې طالبانو څوک وکړي ویې مني اطاعت یې وکړي چې دا ښځه دې طلاق که فاحشه ښځه ده موږ ته بې عزتي راولي بیا دې طلاق وکړي. داسې ما په خبر پوه شولئ که نه؟ مونږ د افغانانو کې یو عادت سته محصلینو ورونو، کشر چې څومره هم ښه ماهر وي خو څوک د خبرې اجازه نه ورکوي، دا ظلم ده. تاسې که داسې تربیت سئ چې دا خبره وکړي چپ سه، چې دا خبره وکړي چپ سه، تاسې بیا چې غټ سړي هم سئ بیا خبره نه سئ کولی. تاسې سره چې کله ذهن کې یوه خبر وه باید د ځوانانو ته دا حق ورکړل سي چې هغه خبره وکړي. محبت انسانیت ته اصل کې باید سړی محبت وکړي، خو داسې محبت چې اجنبۍ ښځې ته یا داسې محبت چې تا ګناه کې غورځوي هغه محبت نه. محبت خو ښه شی دی د استاد د شاګرد د استاد سره، د سپینګیري سره، د ځوان سره، د دنیا. حتی ابن القیم رحمه الله وایي دا ټوله دنیا په محبت روانه ده. حتی دا کائنات څه دي دا موږ او تاسې چې اوس وایي که نه چې لمر ده او د لمر جاذبیه قوه ده او دا لمر د هغه نه پرېږدي چې تربیل سي، د هره سیاره په خپل مدار نه پرېږدي چې تر لاړه سي. دغه جاذبیه باندې که بحث وکړئ دا خپله محبت ده که نه؟ که تاسې فکر کړئ چې د یو چا له چا سره مینه او عشق وي کله غواړي چې هغه له ما نه لرې سي؟ غواړي وایي ما سره زه دې او دی دلته ما سره ناست
نو خو لمرم نه غواړي چې له ما نه د دې مځکې سیاره مریخ زحل عطارد پلوتو نپتون دا د له ما د مدار نه لرې سي بس ما سره د چارپیر نږدې دا خپله محبت ده حتی ټولو کائناتو کې عشق و محبت سته ښځې ناستې وې ډېرې ښځې مجلس یې کو نو د ښځو ویلې چې دا پلانکي مولا ښځه خو ډېره بختوره ده ځکه د مولا ښځه ده خلکو کې خدا مشهوره ده چې مولایان ښځې ښې ساتي او نورو ښځو باندې میړونو نورې ښځې کړې وې بنې درلودلې نو دا غلې ناسته وله څه یې نه ویلې چې خبرې خلاصې سوې ورته ویلې وی تاسې خو بنې لرئ ضرا او تاسې څه خبر یې هر کتاب د ما د میړه د ما لکه څلور بنې داسې دي کله چې مولا کتاب راواخلي یا معلم یا استاذ کتاب راواخلي او چې هغه ګوري نو دومره دې ته توجه وي ټوله توجه یې له ښځې نه راواوړي نو هغه حق نسي ادا کولی نو دا رښتیا وي محصلینو ورونو کله کله وی پلانکي هم دویمه ښځه کړې ده نو وي ډېر ښه ملا ده ښه ملا سره دویمه ښځه نه کیږي نه حق نسی ادا کولی فیه ما فیه ځکه د انسان ټول دماغ چې په کتاب مصرف سی نو بیا نوره به نه درته وایم زه کیدی سي پوه سئ عاقلانو نو الله دې مونږ عاشقان د علم جوړ ټوله دنیا دې واوري همسایهګان دې مو واوري غربي ټولنه دې مو واوري مونږ الله پیدا کړي د مرګ دپاره یو اسلام د مونږ په رګونو په وینو کې ګډ ده هېڅکله مونږ د اسلام نه نه تېرېږو